نن په ولایت مقام کې د ښاري ترمینلونو د جوړېدو په موخه غونډه ترسره شوه. د زابل ولایت مقام د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې نن د زابل مرستیال والي مولوي محب الله حماس په مشرۍ د ترانسپورت اړوند د ښاري ترمینلونو غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د ولایت مقام د کمیټې ټولو غړو حضور درلود. د ترانسپورت مدیریت مسؤل حاجي نظیب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د مشرتابه مقام د حکم پر اساس د ښاري ترمینلونو لپاره د ولایت مقام په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې غړي د ترانسپورت مدیریت، د مستوفیت ریاست، د ښار جوړونې ریاست، د قانون او پټرولیم امریت، د قلات ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې ریاست، د کرهڼې اوبو لګولو او مالداري ریاست، د ترافیکو مدیریت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست پورې تړاو لري. یا د کمیټه چې موخه د ښاري بې نظمۍ مخنیوي او د ښاري ټکسیانو لپاره په ښار کې ترمینلونو جوړول دي او د ښاریانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. په پای کې محترم حماس ټولو اړوند مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په یاده پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او تر خپله توانه پورې همکاري وکړي. مرستیال والي زیاته کړه موږ ټول باید د ښاري نظم په مخه خپل ګټور رول ادا کړو تر څو د ښار سیستم لا بهتر او منظم شي. همدارنګه په یاده غونډه کې پریکړه وشوه چې د قلات ښار په مختلفو برخو کې دي د ترمینلونو لپاره ځمکې مشخصې شي او ترانسپورت مدیریت ته دې په واک کې ورکړل شي تر څو ترانسپورت مدیریت د یادو ترمینلونو د جوړولو پروسه په معیاري او پوره پاملرنې سره پیل کړي.